الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. لا تظلمون بش ما يبغاش. وهذا قام خبل كده دي واحدة ترى كده يتشرب شو الدنيا وقوم الكرام. لا هم تعيشونكم شاهد زبيكم خام حراسة خام تأثير زيادة نجدين بيجاني وبيان كمرور التشخيص دائما خام حراسة خام لا خد الصوات دي أو طول باكستان جب خان لا مشهور دي ده دسر ده تشوي دي قانون عادات منا ده مكتب وقت ده أرزوم ده شتروزا بيد ديران مش أصلا هذا بدي أزوج إذا شقام بعد يا وحدات ولا يا أولوني دي أو يا شيء هذا دير ومشران ولا خان يبجع سر كهم ده مربيت يا وبدأ أساس شيء لا نظر لقاني وحدات وشيء أرسلنا سلاك ديو لأخبار برزان لتقلا رجع ندار باساس باني ده بدوزرهم كارلي فروس كارلي زحمات ويستعمل دي يسووا بدأ دير على زول باني شيء هروبان مانغا موقع ستجرمين أول أو ده طول قوم ده تانو ده قوم من أفغانستان كي وباكستان كي كباروبا كي دو أدري زرنا فارا تو ده بارنا ممكن باكستان كي أو ده أدري ولا زيجار كوا كنا أو طول مشران وبخطر كنا وبدنا واربنا خبري وكل أخبار نزلوني ده وقالوا عدد دفارة خارق أو هذا شيء ده قوم دفارة سخني دل أغاد نزل خارق أو زيني بلي شيء على خان لا بني واجه ولا جواد أفغانستان باندې دا بندیزونه لري شي د پښتنو په منځ کې د عقل خبرې وکړي شي دا د پاسو حکومت نه د لاندې مشرانو او د غوښتنه وشي چې باید دا کار خلک پښتنو په منځ کې نه دا باید په کلکه غوښتنه وشي دا بارونه هم د په غاړه واچول د ملګرو په غاړه نو د هغې جرګې په اساس باندې دا سیمینار په جرمني کې دغه مخکې ورځو کې چې جوړ شو او ده ته بیا زحمت ورکړه د بیا د کور آباد یې ورته راغله زحمت یې ویسته او دلته تقریبا 1500 نفر ټول پښتانه افغانان وینه راټول شو او ستوري سیفي د پښتون سوسایټي ډیموکرات زولایي ګوند خانه د دغه سیمینار او ورته کې د خپل دغه خبرې وکړي هم خپل خبرې وکړي چې ځینې ورونه نو راغلي یا مشکل په اساس باندې یا ورته کار نه رسېدلی یا بل څه شو نو بیا خان الله چې زه خیر زه د 15 پورې جماعت لرم ما ته کوم تکلیف نشته دی زما د ارزو دی د ورونو سره وګورم او د هر یو په خپله معنا کې زه دې ته خپل نظر ښکاره کړم دا په اساس باندې دلته جرمني ته ولاړو چې تاسو ورونو سره کېني شاید هالنډ ورونو سره کېني او هر ځای کې چې ورونه وغواړي دی حاضر دی چې ما خپل معلومات په خاطر ورکړي نو دې خاطر موږ راغلو او تاسو ته هم زحمت درکړه او خان لا دې وکړه چې موږ سره تاسو دا تکلیف لري په سپینه ګیره او راځي د خپل ورونو اقام سره ګوري دا زموږ لپاره هم ډېره خبره ده نو تاسو ته د خپل نږدې نه پېژنئ حاجت ډېر دغه بدل نه او تاسو ورونه د کوم یو خان لا سره یې شاید زه ډېر نومونه ورپېژنم زما نو خپل حاجي فضل الرحمن دی د کونړ د ولایت اوس پیلم په جرمني کې اوسېږم او ستوري صاحب هم پېژنئ نو نور خان تاسو یو مالبي او خان لا یې پېژنئ دا وخت زه خان لا نوم مصطفی دی قوم د شنواره یم وزارت داخله کې یم داخلي وظیفه مو اول وزارت داخله یم اول وزیر یم وروسته ماجستیر په ژوکل په اتلوکار کې د خپل بچیانو سره خوشحال شوم ستاسو سره ولیدم مرګین په وخت باندې خان ورځمانو مې زحمت د تخلص خوارمن زه اصلا فراد ولایت قوم الله مبارک صاحب مبارک صاحب پلان صاحب صاحب د پولیسو
ښار کې جوړ کړ. نه نه لږ صبر وکړه دغه لږ صبر وکړه افغانستان اواز ته وکړه حزب وطن ډاکټر صاحب حزب الله په وخت کې مهاجر اوسېدلی که دی قبول شوی ډېر خوشحال شوم. زه خو ستوري صاحب لکه چې داسې کم موږ داسې همچین فیون کې حقیقت کې مې تحصیل کړی دی. یا مو په خپل تحصیل کې د دین کې کړی دی د پیغام کله چې زه په پوهنتون کې استاد وم د کابل پوهنتون کې کله چې قدرت راغلم مخالفت دوش کړم چې زه د وطن لپاره ځکه چې هغه چا چې تحصیل کړی او په اروپا کې انا لپاره ډېر ځان مشهور د کوهستان کې زه مجبور شوم چې راغلم 22 کاله کېږي خو بلجیم کې ژوند کوم. ډېر خوشحال شوم. نوم یې بنفسه دی. زما نوم حیدرعلي دی. پخوا سوات سره زما تعلق پښتون فدرېشن موږ ته پی ایس اف وایو د هغې صنایعي ارګنایزر پاتې شوی یم. پښتون لاله تړون موږ بیا جوړ کړو. تړون نه وروسته بیا کله چې پښتون قومي پارټي جوړه شوه نو پښتونخوا قومي پارټي ریلیشن تعلق و د هغو سره موږ د انپي په ضد باندې یو جدا پی ایس اف تړون نوم ورته جوړ کړو. موږ فلحال زه دلته بلجیم کې یم او دلته ژوند کوم. Normalmente eso está ځان معرفي کړه ها عدالت پاتې زه یم سوات د برې باندې تعلق لرم د بر باندې د قوم ناصرخیل نوم دی نوم دی زما نوم دی عدالت خان عدالت خان. دلته اوسېږم یولس کال دی ګلونه مسایي اچھا بل مالا مالک اوسې زوی که زوی زوی کوم یو د کشر عبدالرحمن چې دا وشو